دوستانو ډېر ملګرو ماته کمنټ وکړ چې زموږ ویډیو ډیسکوالیفاید کیږي یا چې دی بس زموږ ویډیو ویوز نه اخلي وجې څه دی ولې دا مشکل پکې پیښ شوی دی آیا زموږ دا ډیسکوالیفاید ویډیو چې دی بیرته کوالیفاید هر څه سموی شو او دا امکان لري نه امکان لري دا به مکمل ډیټیل سره به دې ویډیو کې زه تاسو ته وکم صحیح ده هر څه مخکې زموږ د یوټیوب چینل دی راشئ دی سبسکرایب کړئ او زما محمود افیشل په نوم 12 دا زما چینل دی شخصي او کولی شئ دلته تاسو خپل ویډیو چې دی او خپل وګورئ هر سره مخکې تاسو راځئ اول قدم ته ځو چیرته ځو کپکټ ته کپکټ کې به هغه ویډیو ایډ کوو کوم ویډیو باندې مونږ ډیسکوالیفاید ایشو راځي هغه به ټول ختمو اول به راشئ تاسو یو ویډیو به ایډ کړئ چې هر ویډیو وي اگزامپل زما یو ویډیو خوښ شوه دغه ویډیو دی زما ډاونلوډ کړی په دې باندې به کلیک کوم او بخې دا نه دی بل ویډیو دی وګورم چې چیرته دی صحیح ده کله چې مې پیدا کړه بیا به تاسو ته وروښیم ښه دا ویډیو دی دغه ویډیو دی صحیح ده دغه ویډیو باندې زه څه کوم اول هر څه نه مخکې تاسو به څه کوئ یو سپینه ورقه به پیدا کړئ سپینه ورقه چې پیدا کړه او ورلی ته به راشئ دلته به تاسو یو پیکچر راواخلئ چې هر رقم پیکچر وي صحیح ده سپین کاغذ وي او زه به دلته پیدا کړم که چېرته ما سره پیدا شو خو دا ما سره شته دی صحیح ده په دې باندې به زه کلیک کوم دا به تر اخره پورې به راولم صحیح ده دلته به تاسو سپلیس ته به راشئ دلته به تاسو دا بیخي کم کړئ کله چې دا وکړو تر دا اخره پورې ورسوئ کله چې دا اخره پورې ورسوه بیا به څه کار وکړئ په دې ویډیوګانو باندې کټ سپلیټ ولګوئ صحیح ده دا به تاسې کټ کړئ منځ کې به کټ کړئ کله چې دا کټ کړل دا مرحله خلاصه شوه هغې نه بعد چې دې ته تاسو انیمیشن ورکوئ دا به تاسې انیمیشن کوئ صحیح ده دا به تر اخره پورې دا به انیمیشن کوئ او دا مرحله چې خلاصه کړه هغې نه بعد چې دی بله مرحله کوو هغه چې دی ډېر زیاته مهم دی باید هغه هم ترسره شي دا د ویډیو ډیسکوالیفاید ایشو ختمول دی صحیح ده هغې نه بعد چې تاسو به څه کار وکړئ ایجسټ به راشئ په دې باندې به کلیک کړئ دلته دوه آپشن دي یو دا دی یو دا دی بیا به نومونه تاسو خپله واخلئ صحیح ده دا به تاسو تر اخره پورې راولئ دا هم راولئ کله چې دا راوستل هغې نه بعد چې دی دا به تر اخره پورې هغه کوي بیا ورپسې بیرته راشئ او دلته به تاسو نور رنګونه هم ورکئ کله چې دا رنګونه ورکړل تر اخره پورې بیا راولئ صحیح ده دا مرحله چې کله خلاصه شوه بیا نو داسې کار وکړئ دوستانو او اخري مرحله چې شی دی اخري مرحله هم ډېره زیاته مهمه دی دلته افیکټ به راشئ دلته به افیکټ باندې به کلیک کړئ دلته به تاسو یو ښایسته غوندې افیکټ راواخلئ زه دا افیکټ راواخلم صحیح ده ما ته دا ښه ښکاري همدا کومه ځکه چې ویډیو ډیسکوالیفاید کېږي بیا زه مخ صفایي دپاره بل ایپ هم درته ښیم کله چې دا مرحله خلاصه شوه بیا به داسې کار کوئ ټکس باندې به کلیک کړئ دلته به ایډ باندې کلیک کړئ دلته به تاسو خپله نوم ورکوئ کله چې تاسو نوم ورکوئ دلته به تاسو داسې به ورکوئ ما چې څنګه ولیکه فنډس باندې به کلیک کړئ دلته به تاسو راشئ خپله ښایسته غوندې فنډس ورکوئ دلته به تاسو دا ویډیو ایډ کړئ کله چې دا مرحله خلاصه شوه دوستانو بیا به داسې کار وکړئ دا به صف کوي کله چې دا صف کړه بس ویډیو به تاسو سره صف شي بس ما صف کړی دی بیرته ځمه ښه دا مرحله خلاصه شوه راشو اوس ټیک ټاک د ویډیو اپلوډ کولو او ویوز راتګ دپاره یو بله لاره اول به تاسو ټیک ټاک خلاص کړئ څنګه چې تاسو ټیک ټاک خلاص کړئ دلته به تاسو لږ ویټ وکړئ زموږ انټرنیټ هم ایشو دی او په دې ما تاسو ته بله ویډیو جوړ کړې وه خو خرابه شوه ځکه ما اوس بله جوړه کړه خو په هر حال داسې به کار کوو اول به تاسو خپل پروفایل ته به راځئ صحیح ده کله چې تاسو پروفایل ته راغلی او دلته به تاسو سیټینګ ته به راشئ سیټینګ ان پرایوسي ته به راشئ دلته به تاسو دوستانو سره کار وکړئ او دلته به نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ کله چې په دې باندې کلیک دلته به تاسو د آپشن چې آف وي دا به آن وساتئ دا سټیپ خلاص شو ورپسې دویم سټیپ ته به راشو دلته به تاسو ته لیکلي وي لنګویج په دې باندې کلیک کړئ دلته به تاسو ټرانسلیټ انټو دلته به تاسو انګلیش باندې کلیک کړئ کله چې په دې باندې کلیک کړئ ورپسې ډونټ ناټ ټرانسلیټ دا به ټول آن کړئ ځکه ستاسو ویډیو هر څوک وګوري
صحیح ده. او بیا ورپسې دا مرحله چې خلاصه شوه، ورپسې دریم مرحلې ته راځو، هغه نومیږي فری اپ سپیس. دا به تاسو کلیر کړئ. کله چې په دې باندې کلیر کړ، ورپسې یو سیټینګ پاتې شو، هغه ډېر مهم دی، هغه نومیږي ډیټا سیور. په دې باندې کلیک کړئ. که چیرې تاسو ته د آن وي، دا به تاسو آف وساتئ. دا مرحله خلاصه شوه، را به شو ټیک ټاک کې خپل ویډیو اپلوډ کول. که چیرې تاسو دا پلس باندې کلیک کړئ، نو پلس باندې به تاسو ګټه رانشي، ستاسو ویډیو به دومره ویوز رانشي. که چیرې تاسو غواړئ چې ویوز لومړی اکاونټ مې دی، نوی اکاونټ مې دی، اولنی اکاونټ مې مخکې لاړ شي، نو تاسو به داسې هوم ته راشئ، دلته به سرچ ته راشئ، سرچ کې به تاسو ولیکئ کریټ سرچ انسایټ. په دې باندې به کلیک کړئ. کله چې په دې باندې کلیک کړئ، دلته به تاسو لږ ویټ وکړئ، او تاسو به دلته ویو ته به راشئ. کله چې به تاسو ویو باندې راشئ، دلته به ټرینډ باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو ګورئ چې کوم ویډیو چې ډېر زیات کتونکي لري، هماغه باندې تاسو کلیک کړئ. صحیح ده. که چیرې کټګوري پسې ګرځئ، نو کټګوري دلته میلاویږي. خو دلته به تاسو وایرل ویډیو پسې به ګرځئ. وایرل ویډیو باندې مې کلیک کړه. دلته که چیرې ستاسو ویډیو 15 سیکنډ وي، 15 باندې کلیک کړئ. که چیرې 15 وي، نو 15، که 1 منټ، نو 1 منټ باندې به کلیک کړئ. زمونږ دا 1 منټ دی، په دې باندې کلیک کوم. ورپسې افیکټ، دلته یو بل افیکټ راخلم. صحیح ده. دلته به زه دا راواخلم. کله چې مې دا مې راواغسته، ورپسې ویډیو راواخلم. کله چې مې ویډیو راواغستله، هغې نه بعد چې دی، زه کولی شم دلته یو ښایسته غوندې وایرل ساوند استعمال کړم. وایرل ساوند چې استعمال کړم، تقریبا 7 میلیون خلکو کتلی دی. ورپسې زه نیکسټ کوم. نیکسټ نه بعد چې دلته به تاسو هماغه کریټ انسایټ راشي، دلته به تاسو کلیک کړئ. دلته به تاسو گیم ولیکئ. کله چې دا ولیکئ، ورپسې دلته به بل هشټیګ ولیکئ، شارټس ولیکئ، ورپسې فاریو ولیکئ، ورپسې کریټ لیکل شوی هوک ولیکئ. کله چې دا مو ولیکئ، دلته لوکیشن ته به راشئ. لوکیشن کې به یو لوکیشن ورکئ. ورپسې مور آپشن ته به راشئ. دلته به تاسو دغه آپشن چې دی آن وساتئ. دا آپشن چې که آف آن وي، تاسو دا آف وساتئ. دې سره ستاسو ویډیو چې دی مخکې ځي. ستاسو هر یو ویډیو باندې به ویوز راځي، او ستاسو ویډیو چې دی ډسکوالیفایډ کېږي نه. د حل لاره ده، د اصلي لاره ده. که چېرته کوم ملګري نه پوهېږي، نو مکمل دا ویډیو دویم ځل دی وګوري، او زموږ اکاونټ سبسکرایب کړي. په دې سره انشاءالله ستاسو ویډیو ډسکوالیفایډ کېږي نه، ستاسو ویډیو باندې به ویوز راځي. که چېرته ویډیو هم خوښ شوي، زموږ اکاونټ لازمي سبسکرایب کړئ. که فیسبوک باندې ګورئ، نو پیج فالو کړئ. ډېره زیاته مننه.